دې ویډیو لینک سره زه تاسو ته دوه مهم خبره کوم. اول دا چې د سویډن هیواد هغه خلک چې نور تمدید شوي پاسپورټونه لري د افغانستان او که سویډن ته راځي هغه به نه منل کیږي او هغه به هم د اکتوبر د اول نه، یعنی هدف دا دی څوک چې د افغانستان پاسپورټ لري او هغه سټیکري ټاپه وهلي یا تمدید کړی وي په هغه باندې نور نشي کولی، او د هغه په ځای بدیل دا دی چې دا به پروسه به د اکتوبر نه وروسته د بن ښار کوم چې آلمان کې دی او زه فعلا هم په آلمان کې یم، نو د دې ځینه به هلته به پروسه جوړیږي او د خلکو ته به د پاسپورټونو د هغه لپاره تمدید لپاره به د دوی هغه اخیستل کیږي، پاسپورټونه به اخیستل کیږي. نو دویمه موضوع د جرمني هیواد دی چې د بورسونو په هکله باندې دي چې هغه هم د جرمني هیواد کې دغه پانتون چې لینک یې ما تاسو ته په دغه همدلته مې هم تاسو ته لینک شیر کړی دی او زما یوټیوب چینل کې هم لینک شته دی. د مختلف بورسیه‌ګانې نشر کړي دي چې د هغه بورسیه‌ګانو په مرسته خصوصا افغانان کولی شي چې د بورسیو ته اپلای وکړي او راشي د خپله د جرمني هیواد د هغه لپاره د درخواست ورکړي، د بورسیو لپاره د درخواست ورکړي. خیر دا اوس کومې بورسي دي، کوم موضوعات دي، تاسې ټول په مطمئنا چې په انګلیسي ژبه باندې پوهیږئ او تاسې لاړ شئ، لینک خلاص کړئ، تاسې ولولئ په کوم رشته کې غواړئ او کوم بخشونه غواړئ او څنګه باید تاسو درخواست ورکړئ. دا ټول جزئیات زما په یوټیوب چینل کې هم شته دی او په خپله ویب سایټ کې چې کوم لینک ما تاسو ته استولی دی په هغه کې هم په ډیټیل سره تاسو ته دا موضوعات شتون لري، نو تاسو کولی شئ چې د هغه په مرسته باندې ګټه واخلئ او دغه چانس د لاسه مه ورکوئ. او ښایسته باران شروع شو، تاسو ټول ته ښه وخت غواړم، په الله مو سپارم او ښه وخت ولرئ. خدای پامان.